څه خلکو فکر کوه چې پی ټی ایم ختم شو، پی ټی ایم چیرې دی، پی ټی ایم څه وکړل، لږ ځواب ورکستی پی ټی ایم پی ټی ایم پی ټی ایم خلک څه شه چې پی ټی ایم چیرې دی وده اکسیدی وکسه دی نه پڼ دی ورته پی ټی ایم ورکول، پی ټی ایم ختمول، دا د قیامت پر بیا خلک انتظار ورته وکړو. د حاجي میرزعلی خان په خوره شمالي وزیرستان ميرانشاه ته راغلي، د لرې لرې نه ولمونه د چمن کوټه کیله سیف الله ژوب په دې طرف ته د سوات نه اوخله د میژ مردان چرساده صوابې د پېښور د خیبر او داسې د نږدې علاقې ټانګ خان ساوت وزیرستان بنو نه راغلي ملګري او د نارت وزیرستان دولته ډېر غیرتي ولسه د زړه د تله سلام درته کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګري نن په دا جلسه په دې جلسه کې زمونږ ډېر تکړه ملګري دلته نشته. نن حنیف پښتون دلته شتون نه لري. چا جابر او ظالم په دغې تور باندې نیولی دی چې دغه د کام خدمت یې کوه بل یې هېڅ ګناه نشته. نن مولانا اعجاز زمونږ په منځ کې نشته دی، دوی ورک کړی دی او په داسې ورځو کې ورک چې یو اړخ ته یې مذاکرات شروع کړي وي، بل اړخ ته دی دغه غلط کار او دوکه وکړله. نن ارمان شهید زمونږ په منځ کې نشته، نن سردار عارف شهید زمونږ په منځ کې نشته. او نن ملګرو دا جلسه د خړ کمر د شهیدانو یاد دی. د یو شهید نامه خلم تاسو سلام ورته کوئ. ثناالله شهید، معروف شهید، چنار، غنی خان، گلباری خان، بلال خان، بخت الله، نیازبت الله، صادق خان، بلاور خان، نذیر خان، بهرام خان، محمد سلیم خان، رفیع الله خان، خان نواز، دغو ټولو شهیدانو ته ټوله جلسه سلام کوي. خدای دې د دوی شهادت قبول کړي. خدای دې پښتونخوا وطن د داسې ننګیالیو خلکو نه بیا داسې ورځ پرې رانولي چې دوی زمونږ په منځ کې نه وي. ملګرو په دې لنډ وخت کې دلته رئیس خان شهید کړی شو او د ده جنازه ته د بادر خان زمن را روان و، هغه یې هم وویشتل ډېر په بېدردي. او دلته په تاریخ کې اول ځل بیا دا کار وشو چې بادر خان قبیلې په جی او سی باندې اف آی آر وکړه، ډایرکټ یې په جرنیل اف آی آر وکړه چې قاتل مې ته یې. دا خاوره جرأت لري، دا خاوره ننګ لري. دا جرنیل چې دلته ناست دی دا د یو اف آی آر لاندې ناست دی. په چا چې اف آی آر وشي یا سرکاري نوکري نشي کولی، لرې دی کې ختم دی کې دا جرنیل دغه مړی کړي دي دلته قاتل دی. ملګرو په دې لنډ وخت کې ټارګېټ کیلینګ زیات شوی دی. دا ټارګېټ کیلینګ ابس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا دوی دا نام ورکوي چې ترهاګري ده، هغه ده، دغه ده. دا وطن ورانول غواړي، دا وطن نیول غواړي، دا وطن بربادول غواړي. خو یو واده زمونږ هم ده ورسره، بیا دا کارونه نشي کولی. وخت دې تیر شو جرنیله، وخت دې تیر شوی دی. اوس تا وخت نه دی، اوس د پی ټی ایم دور دی. ته به وایې چې خلکو ته به ووایم چې آی ډي پیز شئ، په کیمپونو کې اوسېږئ. دا خبره نشته. اوس به ستا کیله ته درځي، هلته به خلک اوسېږي، ستا نه به ستا چوڼې نسي. اوس به ته آی ډي پیز کېږې، موږ نه آی ډي پیز کېږو. دا ټارګېټ کلینګ په حواله سره زه یو خواست ولسونو ته کومه. دا ملګري لږ ودرېږئ، دا خبرې ضروري دي. یو خواست کومه چې چېرته هم دلته نه ده، ایخوا ته وایم چې چېرته هم دلته ټارګېټ کلینګ کېږي
تاسو ته ډایرک اجازت دی د پی ټي ایم لخوا ډایرک هلته د ده چې کوم نږدې کیله وي د کیلې په دروازه کې درنه ورته کېنوئ ډایرک به دلته په هر شي کې دوی حصه اخلي په پیسو کې نه په مړي کې هم بیا ستا حصه ده ډایرک درنه کېنوئ دا کار مه پرېږدئ دا چې موږ پرېږدو دا زیاتېږي په دې کې به زموږ ملګري تل چمتو اوسئ ملګري دا چې کوم ټارګېټ کیلینګ کله کېږي یو ځلې په کالونو کالونو اپریشنونه وکړل موږ برباد تباه واچېدلو په هغ نفس هم دوی دلته بیا هم ټارګېټ کیلینګ کوي په کوم نامې کوي دی څه شته راغلی و اپریشن یې د څه دپاره کوه که د ترهګر د ټارګېټ کیلر د ختمولو دپاره کوه نو هغه خو ده وویل چې مونږ کلیر کړې ده خو په سپین وام کې د شپې دوی کسان ووژل بیرته کلیوالو چې فایرینګ پې وکړو راغی کاس یې ولیده چې څوک یې مړ که په وردي کې کس پروت و په خبره پوه شوئ د شپې ټارګېټ کیلینګ وشو دا په موټرسایکلو چې چا ټارګېټ کیلینګ وکړه منډه یې وهله په دې باندې کلیوالو فایرینګ وکړه چې دا ټارګېټ کلران ووژني چې مړ یې کو چې راغلل هلته فوجي پروت و هلته په وردي کښې دننه سړی پروت و دلته موږ په هېڅ صورت په ټارګېټ کیلینګ کې وارخطا نه یو چې څومره حالات خراب شوي دي دې جرنیلانو خپله دعوا کړې ده چې ترهګر دوی پیدا کړي دي یو څوک چې د جرم اعلان وکړي چې ما کړی دی هغو ته سزا پکار وي که د پاکستان په ججانو کې د انصاف ماده پراته وي دې جرنیلانو ته دې نن په نن سزا ولیکي دې دا دعوا کړې ده چې موږ دهشتګردي پیدا کړې ده او که صرف یې انصاف تر دې پورې وي چې زموږ حنیف پښتین ونیسه او جرنیلان د خلاصې تڼې ګرځي دا به بیا اوس تمام نه شي دا وخت اوس تېر شوی دی ملګرو دلته یو بل ډېر بوږنونکی کیس روان دی څوک د خیلونو په منځ کې څوک د قبیلو په منځ کې جګړې کوي خدای قرآن ته وګورئ پښتنو 100 کاله کېږي چې تاسو په انچ ځمکه یو بل سره وژنئ په زرګونو لاکونو کسان مو سره مړه کړل څه پیدا شول تاسو ته څه خیر درته ورسېدو هېڅ خیر نه دی رسېدلی پنجابي درنه په کیلومیټره ځمکه ونیوله غږ دې نه ورته وکړ خپل تربور په انچ ځمکه پورې نه وولې دا غیرت نه دی ننګ وکئ په خپله خاوره تربور مه وژنه ورور مه وژنه دا ورور وژنه بند کئ هغه معاشرې هغه سوسایټي چې په تربوروالي ولاړه وي نشي په مخ تللی دلته که اسلام څوک راوړي اسلام خبره شریعت راوړي په تربوروالي تمامیږي موږ په هغې تربوروالي دښمنۍ شروع کوو دلته ایون چې سوشلیزم راغی په تربوروالي تمام شو دلته چې کوم نظام راځي ځکه چې د معاشره په تربوروالي بنیاد ولاړه ده نن نه به دا اعلان کوو چې زموږ تربوروالي نه ورورولي ده زموږ ورورولي ده د یو بل سره موږ د یو بل سره ورونه یو هېڅکله خپل پښتانه د یو بل سره جنګ مه کوئ د دې جنګونو نه راوتل دي د ښځو حقوق ورکول دي یو کام په دنیا کې داسې نشته چې په یو ګناه اتفاق سره کړی وي چې دا ګناه موږ خامخا کوو موږ د خپلې خویندې لوڼو په حقونو باندې باسیت کام اتفاق کړی دی چې نه ورکوو دا کار بند کستی دا د خپلو خویندې مندې حقونه به مو ووهي په خپلو خواندې ماندې باندې یعنې په خپلو خواندې هغه په وادولو باندې چکې چکې پیسې اخیستل اول په سهار ما د خپل کور نه دا ابتدا کړې ده چې زمونږ څوک هم زما خور ودېږي زه به 1 روپۍ نه اخلم په هغه باندې ما اوس دغه کړي دي 1 روپۍ به په هغه نه اخلم زما خور دا چې زما د کور نه ځي زه دومره نشم کولی چې دې ته څه سامان وکړمه نو دغه د ښځو حقوق به هم د دغه به خیال ساتو د خپل کلیوال د خپلو ورونو د خپلو تربورونو دا جنګ جګړې پرېږدئ زه قام څنګه وګټم په یو خوا قام وایي انقلاب راولئ په بل خوا په خیل خیل په انچ ځمکه سره لانجه ایستی څنګه انقلاب راولو ټول بې اتفاقه سره پراته دي مونږ ته یو کار وښایې مونږ قام په اتفاق وکړه د دښمن سره ټکره ووهو هلته د دښمن مو په کور راننوت مونږ هغه ته ورپاسو که دلته ورونه سره لانجه دي دا کار بند کوي دا په خپل منځ کې اتفاق مه کوي د پی ټي ایم نه څوک مرور دي په څه مرور دي صرف په دې مرور یې چې هلته پکوړې خوري دا ډېر چالاک دي په کلي علاقه کې یو سړي ته یوه ټیکه ورکړي یا یو څه لږ پکوړې پې وخوري خوږې خبرې ورته وکړي
بیا د کام په دشمني ودروي دا کارونه د بند کی والله تر هغه ورځې پره بیا دا ښه کول د دې وطن ښه کېدل مشکل دي چې تر څو دا اتفاق اتحاد نه وي جوړ شوی ملګرو زه دا نن خبرې ما به تل د پښتنو دشمن ته خبرې کولې نن خپل کام ته لګیا یم هغه ته نصیحتونه کومه دا کار بند کوي دا ختم کوي د چا هم چې لانجې وي سره معاف کوي مونږ یو کور ته نه شو ودرېدلي چې یو کور ته ورشو بیا هم مونږ کمیشن جوړوو د دې دپاره چې هر ځای ته لاړ شي او هلته د لانجې بند کړي دغې لانجې ډېر غټ رکاوټ جوړ کړی دی دا سره بند کوي په خپل منځ کې ورورولي سره جوړه کوي او هلته په تا بل جنګ را روان دی د دنیا قوتونه پکې شامل دي دې خاوره ته بل جنګ راولي زه یو خبره کومه په هغه باندې پوهان خلک پوهېږي امریکا او چین ته خواستی چې که دوی پراکسي جنګ وي په بل ځای دی وکړي موږ پښتانه د جنګونو نه تنګ یو زموږ په خپله خاوره ته چې د دوی پراکسي جنګ را نه وړي ښکاري داسې چې پراکسي جنګ را روان دی په دې دن کې ملګرو په دې خاوره که کوم ملک هم که پاکستان دی که ایران دی که انډیا دی که روس دی که امریکا دی که چین دی خپلو ملکونو ته لاړ شئ که پیاوړي وئ مخامخ سره ووژنئ زموږ په خاوره د یو بل سره پراکسي جنګونه مه کوئ موږ مو برباد کړو دا خاوره تباه شوه دا خاوره برباده شوله او مزید د دغې بربادۍ نه زموږ خلک ډېر تنګ دي او په هېڅ صورت یې پرېږدو هم نه په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي او بل خو هلته جنګ تود شو دغې خبرې چې هلته په یو طرف ته ویې چې سوله راځي بل طرف ته جنګ تیز شو معلومیږي چې دا خبره دروغجنه ښکاري دا خبره شکمنه شوله څنګه کېدلی شي چې هلته سوله راځي هلته جنګونه تیز شي دا خبره یې شکمنه کړله په دې حواله سره دنیا دا وعده کړې وه چې په افغانستان کې به سوله راځي هېڅ سوله رانغله جنګ زیات شو دوی په خپله وعده باندې کلک ونه درېدل موږ لرو بر افغانانو ته هغه که په کوم شکل کې ټوپک اخیستی دی ټولو ته د پی ټي ایم لخوا د دغې پنډال لخوا خواستی چې تاسو دا جنګ بند کړئ دا جنګ پرېږدئ د افغانستان د سولې په حواله سره چې هلته د ډزبندي وشي هلته د سوله راشي دې په حواله سره موږ ټول قرارداد پاس کوو ټول لاسونه پورته کوو چې په افغانستان کې د ډزبندي وشي هلته د جنګ ختم شي دا جنګونه تر څو چې په افغانستان کې جنګ نه وي ختم شوی تر هغې پره دلته هم دا جنګ روان ښکاري ملګرو په دې لنډ وخت کې ځای په ځای درنې لګیا وې دلته په محمد خیلو کې درنه لګیا وه هغو سره وعده وشوله تر اوسه پرې وعده پوره نه شوه په خیبر کې درنه لګیا وه کوکي خیل راجګال ته تلل هغه لا نه شوه کامیابه په اورکزۍ کې یو عام خانقاه وه د هغې دپاره درنه لګیا وه هغه دوی نه کړه پوره په دې حواله سره په چمن کې په انګور اډا کې داسې په غلام خان باندې په ګوسل باندې په نواپاس باندې په خرلاچۍ باندې په ورسک چې کوم ګیټونه دي د خلکو په دې کې هم د عامو ولسونو سره ظلم او جبر لګیا دی او د دې نه علاوه دلته په دې خاوره که حمیدالله شهید و که طاهر داوود شهید و سردار عارف ارمان لوڼي خړ کمر او د واڼه شهدا دغه ټولو ته انصاف نه ورکول شو ملګرو دا یو لوی منظم تنظیم غواړي او د دغه منظم کولو دپاره موږ آئین هم جوړ کړی دی د آئین د اپلای کولو دپاره موږ الیکشن کمیټي هم جوړه کړې ده الیکشن کمیټي خپل کار شروع کړی دی هر ملګری د پی ټي ایم ممبرشپ وکړئ په قرآنونو مو قسم را سره کړی و چې نه پر شا کېږو تاسو ستړي شوي خو نه وئ هر ملګری د پی ټي ایم ممبرشپ وکړئ عهدې در واخلې دا کار په یو سړي نشي دا کار تقسیمول غواړي چې موږ یې سره تقسیم کو موږ به خپلې ادارې لرو زمونږ به د میسنګ پرسن خپله اداره وي په هر کلي کې به موجوده وي زمونږ به د فاینانس اداره وي زمونږ به د نظریاتي فکري د سټډي سرکلو اداره وي زمونږ به خپلې خفیه ادارې هم وي دا تحریک به یو مضبوط تحریک جوړوو دا به په تنظیم سنبال تحریک جوړوو انشاءالله په راتلونکي 20 کالونو کښې به د پښتنو ټول دشمنان ستاسو په پښو کښې پراته وي که تاسو دا تحریک ته په رښتیا زور ورکړو په رښتیا مو ملاتړ وکړو موږ که د خپلو شهیدانو بدل اخلو موږ به د دغې تحریک منظمتیا ته د دغې تحریک
چې کوم غړیتوب دی او تنظیم یې دی په دغه کې دننه ځان سمبالول دې ته به موږ خامخا بیا ځانونه تړو او ځانونه به سمبالوو. ملګرو زمونږ مذاکرات شروع دي په آخر کې د یو ځلي جلسې اعلان کومه خو اول د مذاکراتو په حواله سره خبره کومه. زمونږ مذاکرات شروع دي. ملګري بار بار تپوس کوي چې څه وشول په هغې باندې. مذاکراتو کښې 2-3 داسې نشست شوي دي چې پوره فارمل ته خو کیسه نه ده تللې خو موږ د کام مذاکرات که دوی سنجیدګي اخلي دغه مطالبات به مو وي چې ټارګېټ کیلینګ ایکسټرا جوډیشل کیلینګ یا څومره شهیدان دي د دغو د پور راکړي د دغو د حساب وکړي ورسره میسینګ پرسنس کیس هم موږ یشتی لینډ ماینز دي بلاک شناختي کارډونه دي په دې حواله سره مدنیات دي د نارت وزیرستان کې دا مدنیات یې ولوټل دا بویا محمد خیل لوټي دا نور وطنونه که در ادم خیل دي که څماولنګ دوکې ارنایې او خوست دي دا ټولې علاقې په لوټلو لګیا دی. د پښتون قام وطن یې وخوړلو په راډو راډو سترګو موږ ورته ګورو خپل د خاورې غله هم پېژندو. پښتنو خو به چې غل ونیولو بیا به یې سیرې پې وکړې چې پرې راټول شئ وایي څپېړه به یې ووایو. دلته شته غله موجود دي چا سیره پې ونه کړه. غلې کوي دا وطن لوټي دا وطن چې تر څو دوی لوټي تر هغې پورې به زموږ د خاورې ځوانان په پردو وطنونو کې مزدوري کوي د بل غلامان به وي. په عربو کې 30-40 لکه پښتانه پراته دي. دا عرب قسم دی که د انسان په نظر ورته ګوري. داسې په نورو وطنونو کې دا پښتانه پراته دي. دا په لاهور او په کراچۍ کې د پټان په نامه باندې دوی پرې ټوکې او مسخرې کېږي. دا د پردي وطنونو ژوند دا د غلامۍ ژوند دی. راشئ چې خپل وطن آباد کو دا جنت وطن آباد کو دا ښایسته وطن آباد کو دا په امن آبادېږي دا په روزګار آبادېږي تر څو چې د ستا مدنیات دی خوري تر څو چې ستا وسایل دی خوري تر هغې ته خپل وطن نشي آبادولی. ای ملګرو ما ته خلک وایي جذباتي تقریر وکړه. زما د کام جذبه نه ده کمه جذبه پوره ده. پوهه او شعور ورکول ضروري دي چې لږ یې پوهه او شعور هم زیات شي ځکه موږ د وطن یو مسله دلته ډسکس کوو. ملګرو دلته ډېرو ملګرو د غه په حواله سره هم چیټونه راکړي وي. نن یا پرون په سپین وام شو په نږدې علاقو کې دلته په عامو ماشومانو باندې تشددونه وشول. دا جلسه داسې نه کېږي دا ډېره په محنت باندې کېږي. د دې دپاره ملګري ډېرې خوارۍ کوي. د دې دپاره ملګري دلته یعنې ډېر جیلونه او یو شی بل شی وخوري. نو ملګرو په دې حواله سره دا چې څومره هم دردونه دوی ته رسولي دي مونږ د هغې دپاره یعنې که اوس څوک په جیل کې وي نو سبا په سبا د پی ټي ایم نارت وزیرستان خپله درنا کېنوي د دې دپاره. او دلته په سټیج ډېر ملګري د تقریر نه پاتې شول. د هغو نه په دې حواله بخښنه چې ټیم کم و. سپیشل نظیب لالا ته یو ځل سلام چې دی راغلی و خو تقریر یې نه وکړ. داسې مجید کاکړ و ملک مجید کاکړ نور داسې درانه ملګري نامونه به یې رانه پاتې شي چې خفه نه شئ خو زموږ ډېر درانه ملګري وو. ادریس باچا د سوات نه راغلی و داسې زموږ د مردان ملګري وو چې مخامخ بالکل دغه راته ناست دي. دغو ټولو ته هغه چې کومه نمایندګي که نه شوه میلاو وبښئ بل غږ چې به وشي. د چمن ملګرو خپله ضلعي مشوره کړې ده. ملا بارام صاحب به هلته په 28 نومبر 2020 ته به هلته په چمن کې ضلعي جلسه وي. ټول د جنوبي پښتونخوا ولس دی او د دې خوا نه هم چې ورتلی شي ټول د شرکت پکې وکړي. زه یو ځل بیا د دې خاورې دشمنانو ته دا خبره په ډاګه کوم چې د دې خاورې په دا خاوره چې کوم ستا انجام را روان دی هغه انجام د ده د پسه غوندې ته هم په اوبو کې وینې مونږ یې هم وینو. مونږ تاسو ته سوالونه منتونه وکړل چې دا خاوره پرېږدئ دا خاورې نه لرې شئ دلته ترهګري مه جوړوئ دلته ترهګر مه جوړوئ. تاسو نه منله نن ولسونه راچک شوي دي نن لروبر پښتانه په اتفاق دي. انشاءالله لږ د منظمتیا ته وخت پاتې دی. داسې غږ به په دې کام کېږي چې لروبر وطن به راوځي
په دې وطن کې چې څومره هم دشمنان دي یو هم نه پاتې کېږي ټول به د دې وطن نه سړي خو یو خبره کوم زما هغه پښتون ورور چې هغه د دشمن ملګری جوړ شوی دی مه کوه راشه خپل کام ته راشه د خپل کام سره ودرېږه که نه ودرېږې خامخا د پنجابي ملګرتیا کوې بیا به وخت راځي د انقلاب په ورځو کې به لږ په خپل لاسونو در تړو او شړو به دی په دې خاوره کې موږ ظلم د چا هم نه منو ظلم که څوک هم کوي موږ یې خلاف یو هر کله موږ ورته ویلي دي چې ظلم که ګوټ طالبان کوي خلاف یې یو ظلم که بیټ طالبان کوي ظلم که فوج کوي که ایسائی کوي که ایم آئی کوي که د دنیا کوم طاقت هم کوي ظلم که باجوه کوي موږ یې خلاف یو دلته په دې خاوره باندې دا د پښتنو خاوره ده دا ستا د نیکه خاوره نه زموږ د نیکونو خاوره ده دلته به هغه عمل وي چې موږ خوښ وي ستا د چهره ستا د بېخونده او ګنده ټوپکو په شان جوړه شوې ده دا د خاوره نه شي زغملی زموږ د امن خاوره زموږ د سولې خاوره دا به تل پر امن او سوله ییزه وي په آخر کې امن زنده‌باد امن سوله ټول پښتانه لر او بر افغان امن او پی ټی ایم نه پی ټی ایم د هر سړی دومره आवाज وکړي چې څومره دی پی ټی ایم پی ټی ایم پی ټی ایم ستاسو د خلونه چې پی ټی ایم هم راشي زه وایم چې زنده باد تاسو کې چې پی ټی ایم زنده باد زنده باد زنده باد ډېره مننه تل آباد اوسئ خدای دې دا وطن آباد لري خدای دې زموږ دشمن برباد کړي زموږ په لاسونو خدای دې وطن آباد کړي زموږ په لاسونو زما له طرفه ټول کام د زړه